स्टूडेंट ऑफ द ईयर पूरा اسب خان ما اسب خان څه دې فلم کې تانی سم ته څه کولای شې او نوم دې څه ده دیمانوم بابر خان ډایلاګ بازی او نام ته ترم نوم کیو کما سره نوم مشاعره نه د فلم د ډایلاګ وایا ها ټیرک تاسو به در باندې وکما دا والا تی جوړ کا زبر نه مخ پړې چې ګور دا کارونه کی ډایرکټر صاحب ولې خفه ولا د شکار دی چې نوې فلم ملي کله ده اوس ممثلین نشته چې په چا باندې دا فلم ډکو د فلم نوم څه ده ډایرکټر صاحب د فلم نوم دی سټوډنټ اف د ایئر بیغمه اوسه ایډیشن دی په ما ده سبا ته هر څه مانه وغواړه بس داسې وکړه چې ښه ډېر خلک راواله بس چې خو سم ممثلین پکې خوښ کړو خیره بس ته د فلم تیاری ونیسه ان شاء الله زه به اډیشن هر تیار کما سبا له مانه آماده وم راځئ له خیره راځئ ورځه ښه ډېر له خیره سره اوس به سټوډنټ اف د ایئر پوره ښه ته راغلی اډیشن ته و نوم دې څه دی ما نوم ما ته خلک اسب خان وایي ښه اوس دې فلم کې به تا موږ ونیسو خو ته یو ځان راوښیه ته څه کولی شې زه هر څه کولی شم خو ته ځان خو وښیه که نه هغه توره غوا ګورې ها هغه غوا د ما پلار اخیستې ده او د ما د تره زوی وایي چې دا غوا به درنه زه اخلم ډایلاګ ووایه او خره جسواني مرګ نه که ډایلاګ ووایه همدا د ما ډیلاګ ده د ما د پلار غوا چې پکې رانیسي زه هغه فلم بیخي ثبتومه نه زه هغه فلم کې بیخي کار نه کوم ډیلاګ ووایه د دې نه ښه ډیلاګ نور شته وای دا چې شی راوستي دا په دې باندې به زه فلم ډکوم هغه هم سټوډنټ اف د ایئر بل راشه نیکسټ ډایرکټر صاحب زه اوکې شومه وایم ځکه نه زه چې اوس تر باندې را باندې کوم په اوکې ما باندې ځان مه خوشې کوه ما زه اسب خان یم اسب خان پوهېږې دغه څه شی چا دا اچولی وایم زه چې اوس چې د اسد خان نه به درمنیر درته جوړم تکته بل راځه لکه څه خورین کېږه خورین راځه السلام مالا علیکم ودرېږې غلي سړیا یا شبیا بابا علیکم ښه دې فلم کې تا نیسم ته څه کولی شې او نوم دې څه ده دیمانوم بابر خان وای خدای فلک به دې ځان کل کړی وکړه نو همداسې خدای پیدا کړی یم او ډیالوګ مالیوګ درته وایم که نه وای 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 دلته چې زه نن راغلی یم زه غواړم چې ځانه هیرو جوړ کړم هیرو خو څه خو ووایه که نه هیډو څه ووایه خو دا ډیالوګ ده که نه چې زه وایم ځانه هیرو جوړوم او بیا زما دا د هالیوډ بالیوډ سینما سره ځان وکړم ځان ځه ورک شه مړه ورک شه ورک شه قبول شو به ځه کابل شمه وایې لنډیا ته راځه 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 که نه چې خاجي خدایه خیر ته څوک یې وروره نوم دې چی دی سمانوم شاهد خان کپور دلته چی کېنو غواړم چې د دې فلم هیرو شمه وایه ډایلاګ وغواړه چې زه درته څنګه ډایلاګ ولمه وایه نو وایه ډایلاګ ووایم درته ښه هی سما پلاره تر څو مې چې ستا بدل د هغه د کوز غړي نه نه یې اخیستی زه به تر هغې تا ژوندی نه پرېږدمه اوس ډېر زور خو مه وهه که نه بل پرتوګ دې راوړی دی نه وې ډایرکټره ما ته دا خبرې مه کوه شاهد خان کپور دا اوس ایکټینګ شو خدایه دا اوس راغلی ایکټینګ کوي راته نو ولې ډایرکټره شاهد خان کپور زه غواړم سټوډنټ اف د ایئر د دې هیرو شمه او ډګه 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 داسې کار دی خبره واوره تا ته خو به څه ونه وایم خو چا چې ته راوستی که نه زه یم چې هغه مړ کړم وځه درته وایم نه زما وځه ډایرکټره
ډزې به در باندې وکړم دا والا تی جوړ کا زه به نه لاړ مه شم. په ډایرکټر صاحب ګوره دا کار ونه کړي زه اوس اوکې شوم که نه دا راته زه تا په عقله بیا خبره وکم او زه نه یم اوکې والکه ما په زکنه. ډېره بدماشي مه کوه سو زکنه خیر دی زکنه و به وایم درته و دومره شله کېږه مه ځه شاهد خان کپور صحیح شو صحیح Oh, شو no. زه بیا درته وایم بیا درته وایم صحیح شو زکنه زکنه خیر دی دا خلک چېرته ورسېدل زموږ دا د دوی اکټینګ دی ببر سریا ته راځه راځه تا سره خو به ګورم اتم لس ساعته انتظار یو وایه نوم دې چی دی ځان معرفي کړه نوم مې عجب ګل سینګ ده ښه چېشته راغلی زه غواړم چې د دې فلم یو نامتو هیرو ځان نه جوړ کړم غزن یو ډایلاګ ووایه مزدار غوندې ژبه نو ډایلاګ به زه یو نامتو ترنم کې وکړم ترنم نه مشاعره نه د فلم د ډایلاګ ووایه ها او نو ډایلاګ ای دښمنه زه به ستا د پلار په کپره کې اوبه وڅښمه که زه د دښمن یم زه به همداسې درته وکړم زه دا فلم ملم نه جوړېږي نو زه اوس اوکې نه شمه نه نه زه ها؟ تیر دی دې فلمه مړه